پیرک خان شنو دې بیخي وچ کلکتیرا ولي یاره نجیب خان ښه خبرې چې مازدا مې ورکه ده د شپږ میاشت کېږي ذلیل ستړی ستومان یې مازدا نه پیدا کېږي نو به خود پریشانې پر ما به شادي او شوس چې را په یاد کو یاره ما ته پیره معلوم دی شاپیریا مسخر کړی ده په نوک کې شی معلوم دی په نوک کې هغه لا به دې ورولم ستا مازدا په کراچي کې ورکه چې برندنګ شی ورکه هغه په نوک کې معلوم وي د پیدا کوي څه وا دا در معلوم دی او درځئ ور درځه ورسو السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم سلام وعلیکم سلام پیرک خان پیر صاحب دغه چې ما ته ویل خیر چش لراله ځوانانو خیر وکم کار مې و پیر صاحب دی به حال درته ووایي خپل حال پیر صاحب یو شپږ میاشت مخکې مې په کراچي کې په لوکل کې مازدا چلول ظالمانو غلو راسه واخیستل د دا سړی کور ودان ته یې راوښولې ول دا پیر صاحب یو شاپیرۍ مسخر کړې ده په نو کې شی معلوموي نو زه تاله رالم اول به خدای کې بیا به ته کوې بس هغې وه مازدا مې سره د بل شی سره نه لرم ته بیا را پیدا کړې بس ډېر ښه ځای راغلي یاست دا مازدا به زه تی ته در پیدا کوم دا ما د تی سره کول دی ته لږ راوڅ کېږه دا ګوډه راوړه پر دا ګوډه راته کښېږده اوس دستي به زه وظیفه واچوم شاپیرۍ به یې راوښیي چې ستا مازدا په کوم ځای کې ده ځوانه مازدا خو د شاپیرۍ په نوک کې راښکاره کړله څه وایه پیر صاحب و پر دا باندې څه خرچه کېږي څو خرچه کېږي پیر صاحب 60,000 روپۍ لګېږي پر دا باندې پیر صاحب ستا به لکه دې وایي خالي مازدا را پیدا کړه ځوانه مازدا دې په تربت کې ولاړه ده ښه دغه اوبه ما دم کړي دي دا به کور ته ویسې په حویلۍ کې به شاوخوا وپاشې انشاءالله ورتعالی د دوی به سترګې پټ شي شکوره به شي مازدا به در کوره تاله راولي څه وایه پیر صاحب الله دې ستا په خوله مین کې سمه ده پیر صاحب زه ولاړم زه به دا دغه وکړم دا اوبه وپاشم ته خبره خو واوره اوبه خو کور ته ویسه زما شکرانه 60,000 روپۍ خو راکړه بیا به اوبه ویسې ښه پیر صاحب شکرانه در مخه غواړې و پیر صاحب زه ستا سره پښتو کوم وعده کوم که چیرې زما مازدا پیدا سوه ما له یې راوستل زه تا ته 1,00,000 روپۍ درکوم یا دا ته رانه کېږي ته ما ته 60,000 روپۍ راکړه دا اوبه ویسه زه خو نو دروغ نه درته وایم شاپیرۍ په نوک کې ما ته راښکاره کړه ستا مازدا په تربت کې ولاړه ده هغه یې راولي پیر صاحب اوس یې نه درکومه ما ستا سره پښتو ده وعده ده چې کم چې زما مازدا پیدا سو زه تا ته 1,00,000 روپۍ درکوم دا ته رانه کېږي نه چا کړي در وسه ته ما ته 60,000 روپۍ راکړه بیا ولاړ شه دا اوبه ویسه اوبه وبه پاشې پیسې باد کار دا ته رانه پیر صاحب چی شته لکه کور ته غوا نسته غلو غوا بیولې ده چېرته وګر پیر صاحب وایي زه ستا مازدا در پیدا کوم خپله غوا ورکه ده د هغې حفاظت نشي کولی پیر دی دا اوبه یې په 60,000 راباندې خرڅولي دا ما ته شو یاره نه غواړي